په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه. په سلامونه هرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په پنجشیر ولایت کې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو حکومت خلاف د افغانستان د مقاومت جبهې د هغوی په مرکزونو د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکړی دی. د یاد جبهې ویاند صبغت الله احمدي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر 11 چې د اوږې میاشتې له شلمې سره سمون خوري په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د دغه ولایت په انابه، روخه، بازارک، دره ابشار او خنج ولسوالیو کې د هغوی په مرکزونو بریدونه کړي دي. هغه ویلي چې د مقاومت جبهې وسلوالو د طالبانو بریدونه په شا تنبولي دي. هغه په دغه جګړه کې د 22 طالب سرتیرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم له تېرې ورځې را په دې خوا د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالب سرتیرو او مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د سیمې یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د تېرې ورځې د عبدالله خیل کرامان درې په غرونو کې جګړه روانه ده. پر همدې مهال په پنجشیر ولایت کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین په دغه ولایت کې جګړه تاییدوي، خو وایي په هغه کچه نه ده چې مقابل لوری ادعا کوي. هغوی خپلو سرتیرو ته د اوښتې مرژوبلې په اړه د مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق وویل چې طالب سرتیر د دغه ولایت په ټولو برخو کې پراخ حضور لري او په خبره باغیانو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.